د کمپیوټر ساینس او هیکینګ زده کړې لپاره زموږ د یوټیوب چینل پښتون ټیک سبسکرایب کړئ. په انټرنټ کې میسج څنګه لیږل کیږي؟ که غواړئ چې پوه شئ نو د لیدلو لپاره یې زموږ ملتیا وکړئ. ویډیو تر پایه وګورئ ترڅو پوه شئ چې میسج څنګه لیږل کیږي. دا زموږ هغه میسج دی چې غواړو یو کس یا یو ملګری یا د کورنۍ کوم غړي ته یې ورولېږو. میسج اوس زموږ د موبایل نه روان شو د فریکونسۍ په شکل کې. دا زموږ هغه میسج دی چې غواړو بل ملګري یا د فامیل کوم غړي ته ولېږو. هغه دی روان دی. نو دلته ګوره انټرنټ لیکلی دی، دغه د انټرنټ کیبل ته ننوت میسج. دلته زیات میسجونه دي ځکه هر څوک هر چاته میسج لیږي، نو هغه په دغه طریقه باندې دغه میسج د یو کس نه بل کس ته لیږل کېږي. زموږ میسج jack.com ته دی. دا د jack.com ته لاړ دغه میسج. که چیرته دا د کیبل د لارې کمپیوټر ته داخل شو، که چیرته کیبل موجود نه وي او کمپیوټر نه وي نو د موبایل سره د فریکونسۍ له لارې وصل کېږي. که ویډیو مو خوښه شوي لایک او شیر یې کړئ.